که د چا اولاد نافرمانه وي او دی د هغې د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی، نو نن چې درته دا کومه وظیفه ښیمه، که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو الله جل جلاله به ستاسو اولاد د ستاسو تابعدار جوړ کړي. زما عزتمندو، دا د قرآن مجید یو زبردست آیات دی او کله چې تاسو د دې آیات مبارک وظیفه راونیسئ نو د دې به ډېر زیات عجیب او غریب فواید او برکات کیږي. محترمو، اولاد دا د الله جل جلاله یو ډېر لوی نعمت دی، لیکن بعضې حالاتو کې دا اولاد داسې شي چې زموږ دپاره دا نعمت په ځای باندې زحمت وګرځي او د اولاد نافرماني د حد نه سیوا شي. دې وجې نه بیا موږ د ډېرو سختو پریشانو سره مخامخ یو. نن چې درته زه دا کومه وظیفه ښیم د اولاد د تابعدار کولو دپاره، که دا وظیفه تاسو راونیسئ انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به ستاسو اولاد د ستاسو تابعدار جوړ شي او د ستاسو دا نافرمانۍ نه به بلکل منع شي. محترمو، بعضې اولاد داسې چې هغه د لاسه یو د خیر کار نه کیږي، که چېرته یو کار ترنه وشي نو هغه کار هم د شر نه ډک کار وکړي او هغه د مور او پلار دپاره دردسر وي. دې وجې نه د هغو مور او پلار انتهایي پریشانه وي او ډېرو سختو پریشانو سره مخامخ وي او کله کله پکې بعضې مور او پلار داسې چې هغه پکې ارزو وکړي چې د دې اولاد په ځای باندې خو مې اولاد شمې نه وي نو ډېره به ښه وه. دا داسې ارزو او تمنا دا د ډېر زیات حسرت او د افسوس د وجې نه کېږي کله چې د اولاد نافرماني د حد نه سیوا شي. نو که دا وظیفه د هر قسم د اولاد د نافرمانه اولاد دپاره راونیسئ نو الله جل شانه به تابعدار وګرځي. وظیفه درته ښیم، طریقه هم درته ښیم. وظیفه دا ده: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. که دا وظیفه وکړي، د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. یو د اولاد د نافرمان اولاد دپاره هم کولی شي او دویم نمبر کې د چا د کېدنه ډېر وخت وشولو او د واده اسباب نه برابرېږي، یا د دې انسان یو ډېر ضروري حاجت دی، د اولاد رشته نه کېږي یا د اولاد واده نه کېږي، مخې ته رکاوټونه او بندشونه دي، نو که د هغې دپاره هم دا وظیفه راونیسي نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره د دوی دغه رکاوټ او دغه بندش ختم کړي. زما عزتمندو، راځئ چې دا وظیفه درته یو ځلې بیا ووایم او د دې وظیفې چې کومه صحیح طریقه ده نو هغه طریقه هم درته ښیمه. وظیفه یو ځلې بیا وارئ: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دا وظیفه د ماسخوتن د منځه نه پس په یو ځانله ځای کې به کښېنئ، د قبلې طرف ته به د ستا مخ وي او د اتحیاتو په شکل باندې به کښېنئ. دې نه مخکې وروسته به 11 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا به دا وظیفه چې دا کومه وظیفه درته ما وویله نو بیا به دا وظیفه تاسو 2.5 کرته ووایئ. خو چې کله دا وظیفه تاسو کوئ نو خپل حاجت به په د خپل ذهن کې حاضر ساتئ. یعنې که د چا اولاد نافرمانه وي نو هغه دې دغه تصور کوي چې زه دا وظیفه دې دپاره کوم چې زما اولاد زما تابعدار جوړ شي. انشاءالله په لږ ورځو کې دننه به الله جل جلاله د دوی اولاد تابعدار جوړ کړي. دې نه علاوه که د چا واده نه کېږي یا مور او پلار دي او د هغوی د زامنو یعنې د هغوی د بچو کاغذ چې هم دی نارینه وي که زنانه خو چې د هغوی واده نه کېږي، مخې ته بندشونه وي، رکاوټونه وي، که د هغې لپاره هم دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله هغه تمام بندشونه او رکاوټونه ختم کړي. الله جل جلاله به هغې ته غیبي اسباب برابر کړي. نو محترمو، دا
ډیره زیاته چې دی زبردسته وظیفه ده، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.